سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه نن ویډیو د فارکس اړوند ده، بیا د کیپټل ایکسچینج بروکر څخه د ویډرا په اړه ده. ډېری ملګري په کیپټل ایکسچینج کې اکاونټونه جوړ کړي د ویډرا په اړه مشکل لري چې له دې څخه به موږ تاسو ویډرا څنګه کوو. که چېرته موږ تاسو ویډرا کړي وي، موږ تاسو ته ویډرا نه وي رسېدلې، باید کوم پروسس ترسره کړو ترڅو موږ تاسو ته لومړي ځل ویډرا ورسېږي. په لومړي ځل چې کله تاسو له کیپټل ایکسچینج بروکر یا عموما چې فارکس مارکیټ په هر بروکر کې تاسو کار کوئ او لومړي ځل کریپټو ویډرا تاسو ترسره کوئ، نو تاسو به له منیجر څخه اجازه اخلئ لومړي ځل ویډرا کې. بیا نور ویډراګانې چې تاسو ترسره کوئ هغه ویډراګانې به تاسو ته اتومات شکل ترسره کیږي. راځئ په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ تاسو له کیپټل ایکسچینج بروکر څخه کیپټل ایکسچینج بروکر د فارکس مارکیټ کیپټل ایکسچینج بروکر څخه ویډرا څنګه ترسره کولی شو. که چېرته زموږ لومړی ویډرا وي، څنګه به خپل منیجر سره اړیکه نیسو ترڅو موږ تاسو هغه سره رابطه وکړو، زموږ ادرس کنفرم کوو، لومړی ویډرا موږ ته ورسیږي. خاله دې لپاره تاسو زموږ چینل معراج خان سکیلز سره سبسکرایب کړئ. د فارکس اړوند ما خپل ټول چینل کې خپل ټولې ویډیوګانې اپلوډ کړي. تاسو راشئ پلی لیست برخې ته. چې کله تاسو پلی لیست برخې ته راشئ، په دې کې ګوره فارکس لرنینګ ان پښتو په نامه کوم دغه چې دی دا به تاسو وګورئ. دا وینئ فارکس لرنینګ ان پښتو. تاسو کولی شئ په کیپټل ایکسچینج هم بهترین بروکر دی، تاسو کولی شئ اکاونټ پکې جوړ کړئ او کار پکې وکړئ. او ایکسایم په نامه کوم بروکر چې دا هم بهترین بروکر دی چې په هر یو کې تاسو کار کوئ یو شی دی. لکه موږ سره چې ایکسچینجونه دي، بایبټ، صرافي د میکسي د باینانس دی، دا هم په همغه شکل دی. یعنی تاسو کولی شئ کیپټل ایکسچینج بروکر وکاروئ. راځو له کیپټل ایکسچینج بروکر څخه موږ تاسو ویډرا څنګه کولی شو. چې کله تاسو راشئ خپل کیپټل ایکسچینج به تاسو راخلاص کړئ. چې کله تاسو خپل کیپټل ایکسچینج راخلاص کړئ، دلته به تاسو بره راشئ، دغه درې کرښې چې کومې دي په دې باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې کلیک واخیست، دلته به تاسو راشئ، په فند باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دا وینئ فند، په دې فند باندې به تاسو کلیک واخلئ. خو لومړی کله چې تاسو په فند باندې کلیک واخلئ، لومړی چې تاسو سره پیسې په میټا 5 یا په بل ویلیټ کې تاسو به ترانسفر کړئ خپل ای ویلیټ ته. چې کله تاسو خپل پیسې خپل ای ویلیټ ته ترانسفر کړلې، دلته به تاسو راشئ انټرنل ترانسفر باندې به کلیک واخلئ، خپل میټا 5 نه پیسې انتقال کړئ دغه کیپټل ایکسچینج ای ویلیټ ته. صحیح ده. چې کله پیسې انتقال کړئ، د هغې نه بعد به تاسو راشئ همدغه فند برخې ته. چې کله فند برخې ته راغلئ، ته به ویډرا فنډز باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. ویډرا فنډز باندې به تاسو څه وکړئ، په ویډرا فنډز باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست، ما سره اوس څومره دي؟ ما سره اوس 2 اتیا ډالر دي، زه غواړم دا ویډرا کړم. نو دلته ما سره څو دي؟ دلته ما سره په ای ویلیټ کې 2 اتیا ډالر دي. زه به اوس راشم، دلته به کلیک واخلم په کریپټو کرنسي باندې. زه به راشم په ټي ار سی شل باندې، په دې ځای کې زه په دې باندې کلیک واخلم. چې کله مې کلیک واخیست، دلته څو همغه اندازه ورته لیکم چې څو ډالر زه غواړم ویډرا کړم. زه راځم 2 اتیا ډالر ویډرا کوم. څه شو؟ دلته مې اماونټ ولیکئ، دلته به ویلیټ ادرس. زه به اوس راشم خپل باینانس ته، باینانس پر خلاص کم. باینانس چې مې راخلاص کړ، باینانس کې به راشم اسیټ برخې ته، په اسیټ کې به راشم سپاټ ته. په سپاټ کې به زه څه سرچ کړم؟ په سپاټ کې به زه سرچ کړم یو ایس ډي ټي. زه به راشم، دلته به ما سره تیار یو ایس ډي ټي راخیستل شوی ایډ یا ډیپوزیټ یو ایس ډي ټي باندې به کلیک واخلم او دلته به راشم انچین ډیپوزیټ باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. انچین ډیپوزیټ. زه راځم په دې انچین ډیپوزیټ باندې ورته کلیک اخلم. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیست، هلته ما سره نیټورک کوم دی؟ ټرون ټي ار سی شل دی. زه به راشم ټرون ټي ار سی شل نیټورک په کاپي کړم. د دې ځای نه به زه خپل ادرس څه کړم؟ ادرس به زه کاپي کړم. دا مې چې کاپي کړ، بیرته به راشم خپل کیپټل ایکسچینج ته. چې کله ایکسچینج ته رالم، دلته به ای ویلیټ یا ویلیټ آی ډي په ځای کې به دا ورته شی کوم، دا ورته پیسټ کړم او دلته به پروسیډ باندې کلیک واخلم. چې کله مې پروسیډ باندې کلیک واخیست، زما ایمیل ته یو 4 عدده کوډ راځي. زه به هغه دلته ورته ورکړم، را به شم خپل ایمیل به راخلاص کړم. دا دی ماته د کیپټل ایکسچینج څخه یو ایمیل راغلی. که چېرته ستاسې ته ویډرا ونه رسېده، یعنې ویډرا تاسې وکړه، ویډرا 2 ساعته 3 ساعته وخت ونیو، تاسې ته ویډرا ونه رسېده، تاسې به راشئ سپورټ ټیم. دې ځای نه تاسې سپورټ ټیم سره اړیکه ونیسئ چې ما ویډرا کړې، تر اوسه زما ویډرا نه ده رسېدلې. یا لومړی ویډرا چې کله تاسې ترسره کوئ، راشئ په دغه سپورټ باندې کلیک واخلئ، سپورټ ټیم سره تاسې رابطه ونیسئ، هغه تاسې ته منیجر میسج کوي او ستاسې ادرس چیک کړي، ستاسې ادرس کنفرم کړي. بعد له هغې به راشم همدغه کوډ چې کوم دی دا ما کاپي کړه، دا به دلته ورته پیسټ کړم. چې کله مې ورته پیسټ کړ، په پروسیډ باندې به زه څه واخلم؟ په پروسیډ باندې به زه کلیک واخلم. چې کله مې پروسیډ باندې کلیک واخلم، نو زما ویډرا به څه شي؟ زما ویډرا به ترسره شي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ څه وکړئ؟ په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ویډرا ترسره کړئ. که چېرته ستاسې ویډرا ترسره نه شوه، وخت یې ډېر ونیو، نو تاسې به راشئ په دې کې کوم میسج برخه چې تاسو ته ښکاره کېږي، دا زه تاسو ته وښیم. دلته دغه میسج برخه دا وینئ، دغه میسج کومه برخه چې تاسو ښکاره کېږي دا وینئ. تاسې به راشئ په دې باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې کلیک واخیست،
وروسته دوی ته به تاسې میسج وکړئ. صحیح شو. دلته به تاسې د دې ځای نه میسج به ورته وکړئ، یو میسج به ورته سټارټ کړئ. دلته به خپل نوم ولیکئ، ایمیل، موبایل شمیره او کیپټل آی ډي به ولیکئ او په سټارټ ټچ باندې چارت باندې به کلیک واخلئ، دوی ته به میسج وکړئ چې ما ویډرا کوله خو ماته ویډرا ونه سي. په دغه طریقه تاسې ورسره دوی سره اړیکه نیولی شئ. او بل همدارنګه هغه کوم سپورټ ټیم چې دی دغه ایمیل کوم دی، په دې طریقې سره تاسې د دوی سره د لومړي ځل ویډرا په اړه باندې تاسې اړیکه نیولی شئ. چې کله لومړي ځل ویډرا تاسې ترسره کړه، ادرس مو کنفرم شو، بعد له هغې چې تاسې هره ویډرا ترسره کوئ تاسې ته په اتومات شکل سره په خپله ترسره کېږي. نو ویډرا تاسې په دغه شکل د کیپټل ایکسچینج بروکر څخه کولی شئ چې هر بروکري په لومړي ځل ویډرا کې تاسې مجبور یاستئ چې خپل ادرس چک کړئ، خپل ادرس کنفرم کړئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه